شیخ سعدی رحم الله یو حکایت نقل کړی دی. هغه یو ملنګ او یو فقیر سره کچکول په لاس کې دی او هر یو کور ته دروازه ټکي او د هغې نه خیر غواړي، سراوړی د الله په نامه باندې الله مو بخه. هر کور ته دې دروازه ټکي او دې روان دی حتی چې یو جومات ته ورسېدو. دغه جومات دروازه یې وټکول، وایي د الله په نوم سراوړی الله پاک مو بخه. یو انسان ورته لکه دې ځای کې چغې مه وه، ورشه د چا کورونو ته چغې ووه، دا د چا کور خو نه دی. وایي نه کور خو ښکاري، ولې دا کور والا چې کوم دی دا بخیل دی، چاله څه نه ورکوي. وایي د الله بنده دا خو د احکم الحاکمین کور دی، دا خو د سخیانو د سخي بادشاه کور دی، دا د الله کور دی، تو څه وایي چې دا د بخیل کور دی. وایي ښه چې دا د احکم الحاکمین او د سخي او د کریم ذات کور دی. هغه خپل کچکولي وارته و چې بیا نورو کورونو ته د تلو څه ضرورت نشته، چې دغه در ته راورسېدمه بیا زما څه ضرورت پاتې شو، په دغې در باندې هر ضرورت پوره کېږي. نو زما عزتمندو چې یو انسان دا بیت الله شریف ته ورسېدو بیا د څه کمی دی، دی خو چې بیا دغلته د الله پاک نه څه غواړي الله پاک به ورکوي. حتی که د نورو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وله هم دعا کړې ده، اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. الله د حاجي بخښنه وکړي او حاجي چې د چا دپاره استغفار کوي، د چا دپاره بخښنه غواړي، الله د هغوی هم بخښنه وکړي. دونه لوی مقام زما عزتمندو حاجي حاصل کړي.